د الحاقه مبارکه سوره چې د قران عظیم شان نشپیتمه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده 250 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی الحاقه ما الحاقه وما أدراك ما الحاقه واقع کیدونکي یعنی د قیامت ورځ څه ده هغه واقع کیدونکي ورځ او ته څه پوهیږي چې څه ده هغه واقع کیدونکي ورځ كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية د سمود او عاد قومونو د قیامت ورځ دروغ وګڼل نو سمودیان په یو سخته حادثه هلاک کړای شول وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية او عادیان په یو ډیره سخته طوفاني لوخړه تباه کړای شول الله تعالی هغه پر لپسې وش په واته ورځې پر هغه مسلط کړه کته حالت وای نو تعبلی دلی و چې هغه حالت داسې چیت ورزیدلی دي لکه چې هغه د خرما د ونو وراسته ډډونه وي فهل ترى لهم من باقية نو آیا اوس له هغه نه څوک تاته باقی ژغورل شوی په نظر درځي وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة او همدغه ستره ګناه فرعون او له هغه مخکې خلکو او ویجاړو شو کلی وکړه فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية دوی ټول د خپل پروردگار د پیغمبر خبره ونه منله نو هغه په ډیره سختۍ سره ونیول إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية کله چې د اوبو طوفان له حد تیر شو نو موږ تاسو په بیړۍ کې سپار کړی وي تر څو چې دغه پیښه ستاسو لپاره یو د درس وړ یادګار وګرځو او په یاد لرونکي وګونه په یاد ولري فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 بیا چې کله یو ځل په شپېلې کې پوکي وهل شي او زمکه او غرونه پر اپورته کولو سره په یو گزار میده کړای شي په هغه ورځ به هغه کېدونکي پیښه رامنځته شي په هغه ورځ به اسمان وچوي او د هغه نظم او استحکام به ویجاړ شي پرښتې به د هغه په څنډو او کنار باندې وي او تو پرښتو به په هغه ورځ ستاسو د پروردگار عرش پر خپل ځان باندې بار کړی وي يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية هغه ورځ به وي چې تاسو وړاندې کړای شي ستاسو هیڅ راز به هم پټ پرې نه ښودل شي فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية په هغه وخت کې چې د چا عمل نامه د هغه په خلاص کې ورکړل شي هغه به وایي هي وګورئ ولولې زما عمل نامه مانګیرل چې زه رومرو خپل حساب سره مخامخ کیدونکم نو هغه به په زړه پورې خوندونو کې وي په لوړ مقام جنت کې
چې د هغه د میوو وږي به راکاږي. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. دا غراز خلکو ته به وویل شي په خوند سره خوري څخي د خپل هغو کړو مکافات چې تاسو په تیرو شو ورځو په دنیا کې کړی دي. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية. او د چا عمل نامه چې د هغه په کین لاس کې ورکړل شي هغه به وایي کاش کې زما عمل نامه ماته نه وای راکړی شوی او زه نه وای پوهېدلی چې زما حساب څه دی. کاش کې زما هغه مرګ چې په دنیا کې راغلی و فیصله کوونکی یعنې پای ته رسېدونکی وای. ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. نن زما مال ماته هیڅ په کار رانغی زما ټول حکومت له منځه لاړ. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. امر به وشي دی ونیسئ او د ده په غاړه کې توق واچوئ بیا یې دوزخ ته ننباسئ بیا دی په 70 ګزه اوږده زنځیر وتړئ. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. دنه پر لوی او لوړ الله باندې ایمان راوړ او نی مسکین ته د خواړو ورکولو هڅونه کوله. فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. نو ځکه نن دلته د کوم غمخور دوست شته او نه د زخمونو د زونو نه پرته د دل لپاره څه خواړه چې هغه له ګناهکارانو پرته بل څوک نه خوري. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. نو نه زه قسم خورم په هغو شیانو هم چې تاسې وینئ او په هغو شیانو هم چې تاسې نه وینئ. دا د یو عزتمند استازي وینا ده د کوم شاعر وینا نه ده. تاسې بیخي لږ کسان ایمان راوړئ. ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. او نه دا د کوم کاهن وینا ده تاسې بیخي لږ غور کوئ. تنزيل من رب العالمين. دا د عالمیانو د پروردګار لخوا نازل شوی دی. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. او که دغه پیغمبر لزانه کومه خبره جوړه کړي زمونږ لوري ته منسوبه کړي وای نو مونږ به د دې خیلاس نیولای وای او د دې شارګي به مو پرې کړیو بیا بل تاسو نه هیڅوک له دې کار څخه زمونږ منع کوونکی نو. وإنه لتذكرة للمتقين. په اصل کې دا قرآن د پرهیزګارانو لپاره یو نصیحت ده. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. او مونږ پوهیږو چې له تاسو نه څه کسان د حق تکذیب کوونکي دي. وإنه لحسرة على الكافرين. دغه کافرانو لپاره په باوري ډول دا د افسوس موجب ده. وإنه لحق اليقين. او دا قرآن بیخي یقیني حق ده. فسبح باسم ربك العظيم. نو ای پیغمبره د خپل عظیم پروردگار په نوم د پاکۍ ستاینه وکړه.